السلام علیکم مرګرو، زه یم عمران علي او تاسو ګورئ پښتو ټایمز. مرګرو په نننۍ ویډیو کې به موږ زده کوو چې په اډوب پریمیر کې به موږ ایډیټینګ څنګه کوو. نو راځئ چې زده کوو. مرګرو دلته زما سره یو څو شارټس پراته دي په پروجیکټ ایریا کې چې ما ورته امپورټ کړي دي. نو د هغې نه یو څو شارټ خپل ټایم لاین یا ورکینګ ایریا ته راوړو چې ویډیو ته جوړه کړو. د ټول نه اول خو دا یو شارټس چې کوم دی دا زما سره لږ غټ دی، د دې لینک چې دی لږ سیوا دی، هغه ما دلته راوړو او دلته په ټایم لاین ورکینګ ایریا به پرېږدم. ښه کله چې موږ وایو زما دا شارټس چې کوم دی دا ماته زوم شي، زوم کوي پلس بټن باندې هم زوم کیږي او دا کم سکرول چې کوم زموږ سره د دې نه هم دا غټیږي او په دې باندې هم چې دې طرف ته راکاږو نو ډکې کیږي. دا زموږ سره اوس دونه زوم شو، دونه پوره دی. موږ ته دلته زموږ ته کوم لیک موږ ته ښکاري دا زموږ سره ټریکس دي. دا چې کوم ویډیو پې موږ ښودو نو دا ویډیو 1 ټریک دی، دې نه پاس چې دا ویډیو 2 ټریک دی او دا ویډیو 3 ټریک دی. دغه شان کوم ویډیو چې موږ دلته راوړو د هغې چې کومه اډیو وي نو د هغې دا اوس کوم اډیو چې دا نو دا اډیو A1 یې ورته لیکلی نو اډیو 1 د کوم ویډیو 1 چې زموږ سره د هغې اډیو دا اډیو 1 دی. دغه شان اډیو 2 کوم ویډیو زموږ سره پاس په دویم ټریک کې پرته وي نو هغې ته اډیو 2 وایي او کوم چې په دریم ټریک کې پرته وي نو هغه اډیو 3. ښه په دې لپاسه چې کومه ویډیو زموږ سره پرته وي، مثلا زه دا ویډیو راوړم دلته ږدم نو دا ما په دې پرېښوده نو دا ویډیو زما سره دلته پرته ده، دا ما په دې لپاسه پرېښوده نو دا ویډیو به بیا موږ ته شو کېږي به کوم ویډیو چې لپاسه په دې پرته نو موږ ته به هغه شو کېږي. د هغې نه چې کومه لاندې ویډیو ده نو هغه به موږ ته بیا نه شو کېږي. دغه شان په دې لپاسه زه بیا بله ویډیو هم ایښودی شم په ویډیو 3 کې هم ټریک 3 کې هم ایښودی شم. د دې لپاسه دې نه بره هم موږ بیا نور ټریکونه هم ډېر شی جوړولی شو، څونه چې موږ ته ضرورت وي د هغې مطابق هم موږ ډېر شی ټریکونه نور هم د خپلې مرضۍ جوړولی شو او ویډیو پکې افیکټس وغیره یا نور لوګوز وغیره هر څه پکې ایښودلی شو. نو زه اوس غواړم چې دې نه دا ډیلیټ کړم، اډیو به یې هم ډیلیټ کړم، هماره دې ځای نه ډیلیټ کو. اوس زه وایم چې دا خپل دا ویډیو جوړه کړم او شارټس پکې کړم. ښه دا ځایونه چې کوم دي زما سره په دې باندې دا زما سره هایټ کېږي شو کېږي د سترګې چې کوم ښایي ما ته میوټ ان دی نو د دې سره دا لاندې کوم اډیو چې دی نو دا بیا موږ ته ویډیو چلیږي خو اډیو یې بیا موږ ته نه چلیږي. دا اوس ما میوټ کو نو دا ویډیو خو موږ ته چلیږي خو د دې هغه اډیو یې نه چلیږي. ښه دا مایک چې کوم دی مایک موږ ته نښه چې کوم ورکړې ده نو په دې باندې موږ خپل وایس هم ریکارډ کولی شو، ریکارډینګ پکې هم کولی شو. اوس زه غواړم چې په دې کې دلته وایس ریکارډ کړم نو دلته به په دې باندې کلیک کړم د پاسه نو زما سره به کوم وایس چې کوم دی دا زما وایس ریکارډ کېږي. دلته زما دا وایس چې کوم دی دا زما سره دلته ریکارډ شو. زه غواړم دا ډیلیټ کړم نو دا به زما سره دلته ډیلیټ شي. ښه اوس زه غواړم چې په دې لپاسه نور ویډیوز کېدم، دلته به راشم دا شارټس چې کوم دی دا به راوالم په دې به دلته دا کېدم او د دې دا اډیو چې دی دا به ډیلیټ کړم. ته به راشم بل شارټ به دلته کېدم، دلته ما ډیلیټ کو. ښه زه غواړم دا شارټ زما سره اوږد دی او دا زه کټ کول غواړم نو دا زما سره په دې ریزلټور باندې هم کټ کېږي. د هغې شارټکټ دی C او بل په کنټرول کې باندې اکثر چې موږ کټي کوو کوم ایډیټران چې کوم غټ غټ نو هغه په کنټرول کې باندې کټینګ کوي نو کنټرول کې چې کله زه کیبورډ نه دباو کم نو زما سره دلته دا شارټ چې کوم دی دا اوس زه کټ کولی شم، ډیلیټ مې کو دومره او زما هغه شارټ چې کوم دی زما سره دونه محدود پاتې شو، دونه وړوکی شو او دونه پاتې شو. لیفټ ټچ کوم بټن دی په هغې باندې کلیک کم او ریپل زما سره دلته راشي. په دې چې کله کلیک کم دا ځای زما سره هغه خالي ځای چې کوم دی هغه ختم شي، هغه ویډیو د خوا بره راشي. خبرې کو زه نور شارټ ایښودل غواړم په کنټرول کې باندې موږ کټینګ کوو په اډوب پریمیر کې او په پلس باندې زموږ سره چې کوم دی ویډیو زوم کېږي او په ماینس باندې زوم آوټ کېږي. دغه شان د دې ځای نه هم بیا موږ سیوا کولی شو، کوم زومینګ چې دی کمولی شو یا سیوا کولی شو. اوس دلته بل شارټ ږدم نو دلته وایم چې دا شارټ کېدم نو دا شارټ زما سره دلته راغی. ښه اوس دا شارټس چې کوم دي په دې کې موږ ته کټینګ ضرورت نشته ځکه چې دا خپله واړه واړه شارټس دي نو هم دلته راتلی شي. اوس دا شارټ راوړم او غواړم چې دا شارټ لږ غټ دی لږ وړوکی کړم نو کله چې موږ په دې د دې د اینډ ته راشو د دې شارټ د اخرې ته راشو نو موږ دا زموږ کوم ایرو دا آیکن دی نو دا چینج شي. او د دې مطلب دا چې دا شارټ زه غټولی هم شم او وړوکی کولی شم. اوس دا شارټ چې کوم دی دا نو نه غټېږي نو دی زه وړوکی کول غواړم نو دی به زما سره وړوکی شي. کله چې دی غټ دی لږ زه وړوکی کول غواړم دا آیکن ریډ شو په دې باندې دا داسې د بره طرف ته راکاږم دا زما سره دا شارټس چې کوم دی وړوکی شو. او زه غواړم چې بل شارټ راوړم دلته پرېږدم، دا راوړم دلته پرېږدم. دا شارټ چې کوم دی هم غټ دی نو په دې لپاسه زه بل شارټ کېدم نو دا به هم ماته دا به وړوکی شي. کنټرول کې ما کلیک کو دا زما سره کټ شو دونه پوره دی. اوس دا شارټ ما راوړو دا هم وړوکی دی نو دا پوره دی زموږ سره دا مې دلته پرېښودو. مختلف شارټس ما سره رالل، دا شارټ راغی دا هم دلته کېدم، دا شارټ دی
دا شارټ مې راوړو، دا شارټ زما سره دلته راړل. اوس زه غواړم چې په دې کې افیکټس ولا دی لور کوم، نو لږ رازوم به یې کو په پلس باندې د دې زومینګ غټ کو او دې په منځ کې بس یو افیکټ کېدو. افیکټس چې دی زموږ سره د افیکټس دپاره زموږ سره جدا یو بل غټ ځای دی چې هغه زموږ سره دلته دا دی. په دې کې ډېر شی افیکټس دي، دا به انشاءالله خپلو راروانو ویډیوز کې یو په یو زده کوو او کار به پکې هم کوو. په هغې کې بیا موږ د خپلې مرضۍ کار هم کولی شو. په افیکټس کنټرول کې زموږ سره کوم ډیفالټ کې کوم سلیکټ وي کنټرول ډي باندې هغه موږ راوړو، نو هغه افیکټ به پکې ولګوو. ټول نه لول خو زه دا غواړم کوم د دې نه خپل اوریجنل ساوند چې کوم دی دا به ترې ډیلیټ کړم او میوزیک به کېدم. دا زما سره میوزیک دی، دا ویډیو ده. دا چې کله موږ دلته پرېږدو نو زموږ سره اډیو هم راشي، ویډیو هم راشي. ویډیو به ډیلیټ کو او دا اډیو چې کوم دی دا لږ غټ دی، ډېر سیوا دی، نو دا به د دې نه داسې کم کو، نور به یې هم کم کو یا به یې کټ کو کنټرول کې باندې، کنټرول کې باندې دا زموږ سره کټ شو. نور هم غټ دی، نو وړوکی به یې کو، داسې به یې راښه کو، نور به یې وړوکی کو. دونه پوره دی، دونه اوس د دې نه کټ کو. دا مې ډیلیټ کو، دا به د دې ځای نه لږ وړوکی کو، دا به لږ بره ټریک ته ویسو. ښه دې کې به اوس افیکټس ټول ورکو، نو کنټرول ډي افیکټ دلته راغی، یو افیکټ به ورته دلته کنټرول ډي افیکټس والا مونږ ورکړلې. دا والا میوزیک مونږ ورکو. د میوزیک په میوزیک کې بیا مونږ نور چینجینګ هم کولی شو، هغه به انشاءالله په روانو ویډیوز کې به کوو او انشاءالله په بله ویډیو کې به بیا مونږ دا ایکسپورټ کوو چې دې نه به ویډیو څنګه وباسو. نو بلې ویډیو پورې ماله اجازت راکئ. د الله په امان. که زموږ دا ویډیو ستاسو خوښې وي نو لایک کړئ، د خپلې خوښې کمنټس به ورکئ، شیر یې کړئ او زموږ د یوټیوب دا کوم چینل چې دی پښتو ټایمز دا صرف د پښتنو دپاره دی، سبسکرایب یې کړئ. د الله په امان.